د وخت مدیریت. خپل وخت څنګه مدیریت کړو؟ وخت یوه معما ده. معما ځکه ده چې تل داسې په نظر راځي چې موږ هیڅ کافي وخت په اختیار کې نه لرو، په داسې حال کې چې دا ټول موجود وخت زموږ په اختیار کې دی. له موږ څخه زیاتره دا هیله کوو چې کاشکې زیات وخت مې درلودی او دا هیله او آرزو کوو چې کاشکې هغه ورځ راورسیږي چې موږ ټول هغه کارونه پکې بشپړ کړو چې راته په زړه پورې دي. په ټولیز ډول موږ هره ورځ زیات ساعتونه په واک کې لرو چې په پوره ډول پکې خپل کارونه بشپړولی شو. په دې ترتیب د وخت د کموالي مسئله نه ده، بلکې مشکل دا دی چې موږ څه ډول وخت په خپله ګټه تغییرولی شو. له وخت څخه د مناسبې ګټې اخیستنې په موخه باید خپل کارونه او ساعتونه سره وسنجوو او د یوه ښه اټکل له مخې پر مخ ولاړ شو. په ژوند او چارو کې معمولا تشویش هلته منځته راځي چې د ترسره کولو لپاره ډیر کارونه ولرو، مګر د هغو د اجرا لپاره کافي وخت ونه لرو. له دې حال څخه د وتلو لارې چارې باید ولټوو. په داسې وضعیت کې واقع کېدل اسانه کار دی، خو له هغه نه وتل خورا سخت او طاقت ایستونکی کار دی. تاسو فکر وکړئ، موږ زیاتره انتخابونه له فکر پرته د عادت له مخې کوو. نو د دې لپاره چې غوره انتخابونه ولرو باید خپل عادتونه وپیژنو. د خپلو انتخابونو کنټرولول هغه موضوع ده چې موږ ته د خپل کار مسیر تعیینوي. موږ باید مسؤلانه فکر وکړو. دا ځکه کله چې موږ دقیق شو، زموږ ناخودآګاه ضمیر د اصلي موضوع لپاره په خپل سر برنامه ریزي کوي او د اصلي موضوع لپاره غبرګون ښیي. هدف ته د رسیدو اصلي لار دا ده چې خپل ښه عادتونه د خپلو ناسمو عادتونو په ځای غوره کړو. خو له هر څه مخکې باید لومړی خپل عادتونه وپیژنو. د یو مثبت تغییر رامنځته کول کوم اسانه خبره نه ده. کله چې موږ خپل وخت په دقت سره ارزیابي کوو، نو وخت په کتو سره خپل عادتونه هم ارزیابي کولی شو. د دې لپاره چې بشپړ وخت ولرو، خپلې غوښتنې راکموو او ځان ته دا ورزده کوو چې څه ډول سم او آګاهانه انتخاب وکړم. د وخت سم مدیریت یوازې د یوې موضوع لپاره پکار نه دی، بلکې د ټول ژوند لپاره پکار دی. د وخت تیریدل یعنی د ژوند تیریدل، د وخت بې ځایه تیرول یعنی د ژوند بې ځایه له لاسه وتل. د دې لپاره چې له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړو، باید خپل ځان او وخت د مهمو او اړینو کارونو ترسره کولو ته وقف کړو. که چیرې ستاسې د عادت وي چې خپل کارونه ځنډوئ او وروستیو شیبو ته یې پرېږدئ، د دې عادت د بدلولو لپاره کولی شئ ځان ته ضرب الاجلونه وټاکئ. د وخت او ضرب الاجل ټاکل کیدی شي زموږ یو ښه دوست اوسي. نو پورتنیو څرګندونو ته په کتو سره، آیا هغه عادتونه چې لرئ یې له تاسو سره مثبتو نتایجو ته په رسیدو کې مرسته کوي، او یا دا چې ستا په موفقیت کې ځنډ پېښوي؟ نو پورتنیو څرګندونو ته په کتو سره، آیا هغه عادتونه چې لرئ یې له تاسو سره مثبتو نتایجو ته په رسیدلو کې مرسته کوي، او آیا دا چې ستا په موفقیت کې ځنډ پېښوي؟ خپل عادتونه د وخت په مدیریت سره کنټرول کړه. ته باید په عادتونو پسې ولاړ نشي، بلکې عادتونه باید په تا پسې ولاړ شي. آیا تر اوسه مو فکر کړی چې ژوند څومره لنډ دی؟ که چیرې تاسې د مرګ په اړه فکر وکړئ، هلته مو پام کیږي چې ژوند څومره لنډ دی او د هغو د بیا تمدید او نویولو لپاره هیڅ لاره نشته. آیا دا موضوع جدي او د پاملرنې وړ نه ده چې له خپل وخت څخه د مهمو کارونو د کولو لپاره استفاده وکړو؟ څنګه چې ستاسې عمر په ختمېدو دی، نشئ کولی هغو ته ووایئ چې فقط یوه لحظه صبر وکړه. تاسې باید له خپلو لحظو څخه په بهترین ډول ګټه واخلئ. د وخت طبقه بندي او زمان بندي یو ضرورت دی. موږ تل دومره کارونه لرو چې په هغو پسې وخت نه رسیږي. د دې لپاره چې خپل وخت ښه مدیریت کړو، په کار ده چې لومړی هغه کارونه ترسره کړو او یا هغو کارونو ته اولویت ورکړو چې تر ټولو مهم دي، او هغه کارونه چې د اهمیت له نظره یو څه په کمه درجه کې راځي، هغه باید ترې لږ راوروسته اجرا کړو. د وخت دا ډول مدیریت نه یوازې له موږ سره د دې مرسته کوي چې لوی کارونه ترسره کړو، بلکې هغه له موږ څخه یو سم او منظم انسان جوړوي. نو په دې اساس د خپل وخت لپاره برنامه ریزي وکړه. یو ښه برنامه ریزي له تاسو سره دا مرسته کوي چې تر نورو ډیر کار ترسره کړئ. په دې ترتیب د وخت په بې ځایه تېرېدو سره خپل فرصتونه مه ضایع کوه. موږ زیاتره له وخت څخه شکایت کوو چې وخت تېرېږي او مطلوبي نتیجې ته پکې نه رسیږو. د داسې شکایت د ختمولو لپاره پکار ده چې خپل لوی کارونه په لومړي سر کې په وړو کارونو وویشو، او دا واړه کارونه بیا په خپل وار سره په کم وخت کې انجام کړو. هو، وخت سره زر دی.